ملګرو سلامونه مې واخلئ. افسر افغان یم. ابرارغر صاحب لیکي چې د غیږې نه مې والوتې په پر د بانک سره، چې ما خو دې تړلی وی وزر د بانک سره، وهلی یم لمبو او شوګیرو د انتظار، په ما پسې به نه ډبوئ ور د بانک سره، او زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج، بس راشي راته کینې په منبر د بانک سره. نن په ضلع شانګله کې لیلونۍ کې موږ یو بانډار را جوړ کړی دی او دغه اختریز بانډار دی په داسې حال کې چې غیر چاپیره په پوره نړۍ کې د کووډ 19 وبا خوره ده. موږ یو کوشش دا کړی دی او شعوري کوشش دی چې خپل د کلي په سطحه باندې موږ ولسي خیر ښېګړې په مد کې څه کولی شو. موږ ځوانان راغونډ کړو، موږ مشران راغونډ کړو چې څنګه دا امکان موږ را جوړولی شو چې د خوشحالۍ شپږ لمحې شریکې کړو او موږ د خلکو ذهنونو کې یوه ښکلا وپاشو. زه مننه کومه د تیمرګرې بار اسوسییشن د ډېر پوخ زیګ بیګ پښتون غړي چې هغه دا مهال پریزیډنټ هم دی، شاه فیصل ایډوکیټ صاحب، هغو هم راغلي دي. دغه بانډار ښکلا ده. او په تیره د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو ډېر تکړه غړی حق نواز ایډوکیټ صاحب، د هغو په ځای کې دغه بانډار را جوړ دی. حق نواز صاحب به میلمنو ته په خیر راغلی وایي په روایتي توګه باندې، او بیا به مونږ نیغ په نیغه د موسیقۍ بانډار له ځو. د یوې خبرې وضاحت په شروع کې کومه، څومره چې هم ملګري ناست دي دلته، دا ټول د موسیقۍ په ارزښت باندې پوه دي، دا د موسیقۍ په اهمیت باندې پوه دي، او موږ ته دا احساس دی چې که چېرته د قانونو په جوړښت کې یو طرف ته د دانشورانو، د پروفیسرانو، د استادانو کردار دی، نو بل طرف ته هم دغه کردار څومره چې زمونږ آرټسټ کمیونټي ده یا د کریټیو آرټ سره تړلي خلک دي، د هغو هم یو ډېر جوت او مهم کردار دی. زو د حق نواز ایډوکیټ صاحب په لور باندې چې هغو میلمنو ته په خیر راغلی وایي، بیا به موسیقۍ له ځو. جی ګل لاله، ډېره مننه افسر افغانه، ډېره مننه. او دلته راتلونکي زما مشرانو یا کشرانو او په خصوصي توګه باندې زما د تیمرګرې بار صدر صاحب شاه فیصل خان او د هغه سره راغلي میلمنو، زه تاسو ته شانګلې ته په راتګ او بالخصوص خپل کور ته خپل کلي ته په راتګ هرکلی وایم. دا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د کووډ 19 په دې سفوکیشن کې موږ راغونډ شوي یو. موږ یو زما کشرانو یو بنډار جوړ کړی دی د دیو په اعزاز کې، د دیو د خوشحالۍ دپاره. زه امید کوم چې موږ به ټول په دې کې ښه برپور حصه اخلو، او زه یو ځل دیو ته بیا په خیر رالی وایم چې دیو د خپلو مصروفیاتو نه وخت وباسه او زما ځای ته راغلل. ډېره مننه، ډېره شکریه. خوشحاله اوسئ. ګلاله ستاسو هم ډېره زیاته مننه کومه. شاه فیصل ایډوکیټ صاحب څوک چې په بنیادي توګه باندې د دې قام او د ولس په درد باندې پوهه دی، او هغه ټول دردونه روغاني بابا وایي چې د دې وخت دردونه اړوي په ساس کې. روغاني یو چترالی ستار اغستی، دیندارۍ رانه د ژوند بهار اغستی، ما د خپلې ځوانۍ ډېر ازار اغستی. شاه فیصل ایډوکیټ صاحب، تاسو که کومه خبره شریکوئ نو بیا به موسیقۍ له ځو. زه په اوله خو د حق نواز لاله د افسر افغان د ټولې لیونۍ چې دې څه زما زاړه ډېر یادونه د 1994 د دې نه وابسته دي. اعظم او شاه فاروق لاله د هغه سره زموږ خپل یو تعلق دا وخت نو بیا د لاله صاحب په تیمرګره کې زموږ رابطه ده د یو سوچ او د یو فکر خلک یو. د دې سوپیکیشن کې دا څه چې تاسو وایئ چې یاره ډېر زیات کووډ 19 موږ دا محسوسه کړه چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې چېرته مینه وي، کلی او د اوبو شور او د ونو د نښترو شنګاوي چې دې ځای کې لاړ شو. نو په دې اختر کې الله هغه موقع موږ له راکړه، ستاسو د میلمستیا، ستاسو د پښتو، ستاسو زموږ ته د مینې د قدر په وړ په دې باندې کتل، ستاسو ستاینه کوو. زموږ یو ټوټه پوټه کلیوال ستاسو شان خلک او غواړو داسې چې داسې یو میوزیک یو داسې بنډار را جوړ کړو په دې کې تاسو چې کوم قدر او په مینه باندې موږ ته وکتل. موږ یو ځل بیا د افسر افغان صاحب د حق نواز لاله د ټولو ډېر مشکور یو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. خوشحاله اوسئ ایډوکیټ صاحب. ته چېرته یې جانانه ګلکسونو ته راځه، د کلي هغه دنګو چینارونو ته راځه. دغه بنډارونه به وي. دغه یوه آخري خبره چې حال دا دی په وطن کې وبا هم راخوره ده، بېروزګاري هم ده، بیماری هم دي. نن به دغه ټول څیزونه شاته ږدو. موږ به سایکو تھراپي په موسیقۍ باندې کوو چې څومره هم په چاپېرچل کې ځوانان ناست دي، په دغه جذبه باندې کښېنئ چې موسیقي به اورو نه بلکې موسیقي به محسوسوو. سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی، او ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی. دا تاسو
او دا ټنګ ټکور. یو خبره زمانه یریږي چې زه چې باقاعده طور زه دې سیس ماسټر سیس نیم صحیح خبره ده کوم خو هارون باچا زما سینر ډوډ کالج کې اوس داسې په داسې پوزیشن کې نو اسی په سیس باندې په خپل توګه څه شي کړل ما پراپر څه استاد څه شي نشته کوم ځای کې غلطیاں نه په صورتال کې دا ډېره غټه دنیا بدی کې په غلطیاں زمونه کیږي. زه وکیل صاحب زم دا وضاحت کوم چې د چا د هارون باچا سره ناسته ولاړه شوې هغه بیا هم وایي چې زه نه پوهېږم دا ما دپاره ناشنا خبره ده. زموږ ځای کې یو کس نو هغه د نومونه چې روچتۍ د دې ماهر و نو څوک پسې لاړ یاره زما دا نوم غورځېدلی دی هغه وایي څه دي خوړلي دي هغه وایي یو دوه پتیلې روجې مې والي دي وایي دا نوم چېرته اوچت نه کړې خدای ته وګوره. زه یم چې د باچا سره پاتې شوی او بیا هم وایي چې په موسیقۍ نه پوهېږم یو د لاسونو پړقاو کوي د وکیل صاحب لپاره چې آباد دا دنیا وي او میشته پکې ژوندون وي چې د مینې بادشاهي او ټول خلک پر سکون واه 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 حق پرستی فیصلی د انصاف پکې قانون نه بارود وي نه بمان وي نه خودکش وي نه ډرون وي نه د رزق څه کمی وي نه دولت پسې لټون نه ابلیس وي او نه خبیث وي او نه چغله د لمسون وي خو چې دوه تنه موجود وي دا نظام بدړه چودون وي یو مولا چې په منبر وي بل ژوندی پکې پښتون وي نه بدلتا من راشي نه به هلته کې سکون نو سوزدا دنیا دورانه د یو پښتون بل مولا که وطن دې که جانا که وطن دې که جانا که وطن دې که جانا
یادانا دی قربان یادانا دی قربان دخایس ندی لگے یادانا دی قربان یادانا دی قربان ستاسو باغ کی خبری 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 زندگیرا کی پیار زندگیرا کی پیار वतन देख जाना 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 ज़मीने बन जाए ज़मा गटा पतावा ज़मा गटा पतावा ज़मीने बन जाए ज़मा गटा पतावा गटा पतावा वाह 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 कपस्वाद के दीमणे कपस्वाद के दीमणे कपस्वाद के दीमणे मन की जरा माशाल्लाह जी माशाल्लाह आओ आओ